ډېری وختونه د خوښۍ په مراسمو کې دغه زرینې ټکان هم کیږي چې خلک یې هم د ازار او اذیت سره مخ کړي. ډېر خلک له دې څخه په شکایت. په دې تړاو باندې تاسو کوم سپارښتنې خلکو ته کړي دي یا تاسو په طرز العمل کې د دې لپاره څه دي؟ د دې څخه هم ډېری وختونه شکایتونه راپورته کیږي. د دې لپاره خو موږ ته د خپلو مشرانو امر هم ده چې تاسې دا ټکان کنټرول کړئ، بندې کړئ، خلک در وغواړئ، خبره ورسره وکړئ. موږ بار خلک راغوښتي دي، ملګري مو راستولي دي، زموږ سره چې کومه شورا د سپین ږیرو دا هم په جریان کې اچولې ده او په کلیو کې مو هر مسجد ته خبر ورکړی دی چې تاسې دا ټکان بند کړئ. دا ټکان یو مشکل دا ده چې د شپې ډېر ناوخته وشي، تقریبا 2:30 بجې شاوخوا 1 بجې ډېر ټکان وشي، په څنګ کې شاوخوا چې څونه مسلمانان پراته دي ټول په تکلیف شي، وبېرېږي، له خوبه راپورته شي، مریضان شته، په کورو کې مشکلات شته. نو ما دا خلکو ته دا غوښتنه ده، دا ټولو خلکو څخه چې تاسې دا ټکان بند کړئ. بیا دې پېښه وشي موږ یې راوړو له شا خلک سره روان وي چې ټکان یې وکړو او زموږ دی خوشحالي وه یا داسې وو یا څنګه وو یا د کرکټ مسله وله بیا موږ دا ټکان وکړلو. نو زما غوښتنه دا ده چې دا ټکان نه وشي، ښه خبره ده، له دې څه مشکلات پېښېږي. بیا دونه ناوخته د شپې 1 او 2 بجې خو بیخي نه وي مناسبه چې هر څه خوشحالي وي. په دا کور کې یو مشر یو کشر یو څوک هغه باید د خپل کور دونه کنټرول کړي، د خپل کور دونه تسلط ولري چې دا وخت د ټکانو بیخي نه ده، که خوشحالي که غم دا وخت د ټکانو ده. زموږ غوښتنه دا ده چې باید دا ټکان بند کړي. خوند نه کوي چې مجاهدین د شپې د روانې ملګري هم ستړي، مجاهدین لپاره مزاحمت چې اوس درځي او خوند موږ ته هم دا نه راکوي چې ته خوشحالي موږ در په غم کړو. خو دا یو امر ده، د ولس د خلکو غوښتنه ده، د ټولو مسلمانانو چې دا ټکان مزاحمت خلکو ته جوړ کړی د خلک ځینې په عذاب. یعنې په اصولو کې هم دا بند دی، هېڅوک حق نه لري چې دا ټکان وکړي. په اصولو کې دا بند دی، موږ ته ډېر مکتوبونه راغلي دي، امرونه راغلي دي. دا د امیرالمؤمنین حفظ الله شفاهي هدایت ته امر یې ده چې تاسې دا ټکان بند کړئ. نو د ټکانو لپاره موږ ډېر کوشش کړی ده، خلک مو ډېر پوه کړي دي، خو خلک وخت ناوخته داسې چې په کلي کې یو دی سړی ټکان وکړي چې بیا موږ پوښتنه وکړو بیا له شا نخوا خلک پسې روان دي چې دا خو والله ښه سړی و او ډېر ښه خلک دي. نو موږ چې ښه سړی د شپې ټکان کوي نو کمزوري خلک نو بیا هر وخت کوي ټکان. زه هم دا دې بند کړي، خلک دې دا ټکان نه کوي.